تورخم کې د کډوالو عمري کمپ چارواکي وایي د کډوالو په دې کمپ کې د پاکستان څخه راستنېدونکو کډوالو ته ټول چوپړونه وړاندې کیږي. د دې کمپ مسؤل ملا محمد هاشم میوندوال وایي د تیر په څیر د تورخم کډوالو لړمحالي مشغالي کې کډوالو ته ټول لومړني خدمات په ښه توګه ترسره کیږي. هر کمیټه چې د خپل خدمت کوي د سره سره ونیسي د سب کمیټه د ښه خدمت کوي 24 ساعته او د ترانسپورت کمیټه د چې د موټرو کرایه تر خپل ولایت پورې ورکوي هغه ښه خدمت کوي 24 ساعته کوي. د خدماتو کمیټه د هغه ډوډۍ برق و صحت و د دې مربوطه وزاره کومه نور خدمات دي هغه 24 ساعته کوي. ټولو ته ډوډۍ رسي او ټولو ته د برق سیستم یې برابر کړی دی، ټولو ته هم د صحت سیستم یې برابر کړی دی. د میوندوال په وینا کمپ کې د منځتللو خیمو پر ځای 490 خیمې درولي او نورې به هم په لنډ وخت کې ولګوي. د پاکستان څخه په زور راغلی کډوال ضابط غزنیوال وایي کمپ کې ورته ټول لومړني خدمات پر وخت ترسره کیږي او هیڅ ډول ستونزو سره نه دی مخامخ شوی. او عمري کمپ ته راغلي دوی ته موږ ښه راغلاست وایو، مننه ورڅخه کوو، زموږ ډېر قدر وکړئ، زموږ څخه ډېر ویاړو دي څخه موږ خپل هیواد ته راغللو او ډوډۍ او هر څه سیستم ټول برابر ده، خیمې دي، کمپل یې هر شی راته رسیږي او چندانې مشکل موږ ته نشته. په کمپ کې یو بل کډوال له اړونده مسؤلینو غواړي چې د استوګنې په پار ورته ځمکې ورکړي او یو څه وخت له پاره ورسره مرستې دوامداره هم وساتي. موږ ته بیسې مځکې راکړي لږ سره کومک وشي وادي اورېدل مرستې سره وشي او موږ دا خبره ډېر هغه د وادي چې مځکې خو به سره کومک وشي وادي اورېدل. د تورخم عمري کمپ مسؤلین له ټولو نړیوالو مؤسساتو او خیریه بنسټونو غواړي د خپلو راستنېدونکو هیوادوالو لاسنیوی وکړي او هیڅ ډول مرستې ورڅخه ونه سپموي.